بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو قدرمندو کتونکو ته ستړي مشي په خیراله امید او تمه ساتم چې ټول وروغ جوړ او خوشحالي. قدرمندو کتونکو د پی کې سٹار یعنی د پښتونخوا په ستورو کې ما سره داسې ستوري موجود دي چې د هغې د غریبانو سرمرسته بې شمېره دي. یقین وکړه که زه یې په شمار باندې را شروع شم نو د شماره وتې دي جي. قدرمندو کتونکو زه په پی کې 79 یعنی 79 کې دې وخت ولاړ یم او ما سره د یو سی 48 صدر هم موجود دی. نو قدرمندو کتونکو دا چې کوم اوړه ملاویږي سرکاري او د سرکاري نرخ باندې ملاویږي دا راوړل څومره اسان کار دی یا څومره ګران کار دی. نو زه د دې سابقه ناظم سره خبرې اترې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام الرحیم. زه خو اول ستاسو شکریا ادا کوم او ستاسو ډیره مننه. دا اوړه روړل چې کوم دي که نه دا په ظاهره باندې د عوامو ته ډېر اسان کار ښکاري خو دا چې څوک روړي او څوک ورپسې ځي پته هغه ته لګي. ته په الله باور وکړه چې زه د شپې 12-1 بجې ویده کېږم هم د دې خلکو د وجې نه هم د دې عوامو د وجې نه چې حاجي صاحب سهار به اوړه راځي که به نه راځي سهار به راځي که به نه راځي. خو زه هغې له دا تسلي ورکوم چې انشاءالله زه د سهار مونځ وکړم سبای ناشته وکړم او مل ته چې 7 بجې کېږي زه مل کېم. پهله د ما ګاډۍ په نمبر باندې ولاړ وي په 1 نمبر باندې د ما ګاډۍ ولاړي او الحمدلله ګاډۍ لوډ کم چې ګاډۍ لوډ شي ګاډۍ سره را روان شم او په خپله موجودګۍ کې په خپله نګرانۍ کې زه په دې مسازۍ کې تقسیم کړم. خو دا فرق نه کوم چې دا عمر خیل دی یا تازي خیل دی یا ګل آباد دی یا ګجرانو ګړی یا بامي خیل یا بازي خیل نه دا د ما یوسي ده. زه په یوسي کې په هر ځای کې تقسیمولی شم. د دې په ما باندې حق دی. زه ته یقین اوساته که نه ما سره د دې خپلو عوامو دا نن الله رب العالمین په موږ باندې یو امتحان راوستی دی. د موږ نه دا امتحان اخلي دا خدمت دی دا به موږ کوو کړیم دی او کوو به یم. دا خدمت الله پاک د هر چا نه اخلیم نه دا به موږ کوو انشاءالله. دا غریب عوام نن په تکلیف کې دي په مشکل کې دي. الحمدلله د ما وشته زه 2 قسم ځان سره ساتلی شم خو نه زه د هغې باوجود بیا هم دا منډه کوم چې زه دې غریبو ته دا سرکاري وړو او هغه په 810 روپۍ باندې ورسي. دلته کې داسې خلک شته په دکاندارانو کې چې په 1100 په 1200 یې خرڅوي. خو دا لار نه ده. بس موږ به دا خپل تکلیف کوو سبی به ځو غرمې 11-12 بجو له به وله دوړه را رسو انشاءالله چې دا په 1100-1200 روپۍ به رانه دا غریبانان دا توړه نه ولي هم په دغه سرکاري ریټ به په 810 روپۍ اخلي انشاءالله. ٹھیک ده. دا راته ووایي جي چې اوس تاسو ته دا چې کوم کمشنر صاحب دفتر نه رنګ وشو هغوی څه خبره تاسو ته کمشنر صاحب دفتر نه چې ما ته اوس کوم فون وشو تاسو الریډي موجود وئ هغوی ما ته ویل چې حاجي صاحب ته به مهرباني ده وکړي چې یو قانوني طریقه به برابرې اوسه. قانوني طریقه دا ده چې دلته به څوک وړه اخلي شناختي کارډ نمبر موبایل نمبر د هغه نوم د هغه ولدیت دا به ځان سره لازمي لیکې. حالانکه زه چې سهار میل ته ځم زه بل سړی نشم لیږلی بل سړی هغې نه قبلی. زه په خپله ځم ما نه دستخط هم علي ما نه ګوت هم لګوي ما نه شناختي کارډ کاپي هم علي د ما پوره هغه د چا خبره پوره سکرینینګ مې کوي. نو هغه زه خپله ځم بلکې نن سبا دا میډیا والا لګیا دي دا پراپیګنډې را شروع کړي دي چېرې دا تبلیغ والا چې کوم دي دا په دنیا کې 1 نمبر خلک دي دا صحیح خلک دي. نن چې دا میډیا والا کومه پراپیګنډه کوي دا بالکل غلطه ده. تبلیغ والا صحیح خلک دي ښه خلک دي نه د چا نه څه غواړي نه د چا نه څه خوري خپله خوري خپله څکي خپلې پیسې لګوي. خو زه دا یو ورس کوم که تبلیغ والاو پسې څوک پراپیګنډه کوي دا بالکل غیر قانوني کوي غلطه کوي د شرع نه خلاف خبره کوي. انشاءالله تبلیغ والا ښه خلک دي مونږ یې ملګرتیا کوو دا مونږ روڼ هم دي په سوشل میډیا باندې دا کمې خبرې چوچلې دي. دا زه د خلکو ته ریکویسټ کوم چې مهرباني وکړئ دا الله والا خلک دي دې پسې خبرې مه کوئ د دې ملګرتیا وکړئ. دا خو تا ته او ما ته د الله او د الله د رسول لاره ښیي. نبي علیه السلام چې کوم دی همدا تبلیغ کړی دی خلکو ته به همدا دعوت چلولو چې تاسو لا اله الا الله ووایئ کامیاب به شئ. نن هغه په وړی باندې په هغه سټیج باندې دا خلک روان دي مو تا ته ښه لاره ښیي د تبلیغ لار راته ښیي. نو زه سوشل میډیا والا ته دا خبره کوم چې د ما وروڼو دا کومه پراپیګنډه م اوچته کړې ده دا پراپیګنډه واپس واخلئ او تبلیغ والا پسې خبرې مه کوئ. ٹھیک شو. بله تپوس د نه دا کوم چې دا کم د راشن دپاره یا چې کوم دی دا فوټ سټیټ تاسو غونډوئ دا څه دپاره غونډوئ؟ دا مونږ چې کومه اوس د عمران خان د طرف نه مونږ ته چې دا کومه ایشو راغلې ده
دا مونږ ته دا یو خبره کړې ده چې تاسو په علاقه کې هغه خلک وګورئ چې هغه د دې شي مستحق وي. دې وخت کې غریبانان خلک دیاړیمار خلک هغه په کورونو باندې ناست دي او هغوی ته هغه د وخت هغه روټۍ نه میلاویږي. نو عمران خان فوراً دا یو قدم اوچت کو، فوراً د دې دپاره یو اعلان وکړو د پیکج، خو هغه د ما د ناظمانو زموږ د ټولو په دغه سره وکړو چې تاسو یو کمیټي کېنوئ، په هغه کمیټۍ کې پروګرام داسې وکړئ چې دا شی حقدارو ته میلو شي. که د یو سړي پاسپورټ وي هغه ته به نه میلاویږي، که د یو سړي مثال ګاډي وي، ټرکټري وي، موټري وي، هغه ته به نه میلاویږي. بې نظیرې پیسې سوکلې هغه ته به نه میلاویږي. دا به هغه چا ته میلاویږي چې چا ته دا شی نه وي الوډ، دا به هغه چا ته دا پیسې میلاویږي. نو دا به انشاءالله مونږ مستحق خلکو له ورکوو. دې کې به هغه خلک نه وي چې هغه مالدار ترین وي، خو دې کې که د مونږ د وسه څه کېږي انشاءالله مونږ ورسره خپل هم کوو. او چا چې واده نه کړی هغه ته به میلاوي؟ نه، چا چې واده نه کړی هغه ته به نه میلاویږي. چا چې واده کړي وي او بال بچېدار او غریب وي نو د هغه په کور کې به یا ښځې ته میلاویږي یا به خاوند ته میلاویږي، یو کس ته به میلاویږي. قدرمنو کتونکو یقین وکړئ د دې دا خبرې او د دې چې دا کم پیغام دی دا ډېر زیات ورسوئ، ځکه چې محمد نور یا نور محمد عرف تورې په دې باندې ډېر زیات مشهور دی او د دې د وخت راکولو ډېره زیاته مهرباني. ډېره مهرباني، ډېره شکریه. خپل قربا صابر جان دعاګانې او د خپل قربا صابر جان سلامونه په ځان باندې ومنئ. ما لره که اجازت دلوي الله پامه.